خیر ولې هره ورځ چې کوم دی نو ته یو کار شروع کړې او هغې کې هار ومنې؟ خیر ولې قسمت د ستا خلاف دی؟ اخر ولې چې یو کار نه مخکې ته د هغې د ناکامۍ سوچ وکړې؟ نن به موږ په دې ویډیو کې د هر هغه کس د کامیاب کس شاته به ناکامي ګورو چې آخر څنګه دا کس کامیاب شوی دی او څنګه ترقي کړی. تا چېرته کار شروع کړی دی او یقین دې په ځان شته چې زه به د دې نتیجې ته رسم؟ تاسو د هغې نه مخکې شروع کولو نه مخکې ځان خار ومنئ او حوصله بایلئ. غونډه خطرناک شیز دا دی چې انسان په خپل ځان باندې شک کوي. رښتیا خبره خو دا ده چې موږ کار شروع کړی نه دی او موږ ته کامیابي میلاو شوې نه ده. کامیابي چې چاته هم میلاو شوې ده د هغې شاته ډېر غټ غټ غورځېدل هغې برداشت کړي دي. ټومس ایډیشن یو بلب جوړ کړی و چې تاسو به ساینسدان وي. ټومس ایډیشن یو ساینسدان دی، تاسو به اورېدلی وي. هغه د بلب د جوړېدو نه مخکې په یو پیره نه دوه پیرې نه په زرګونو پیرې هغه ناکامه شوی دی. لیکن خلکو به هم هغه پورې خاندل. هغه دا یو جمله ویلې ده چې زه ناکامه شوی نه یم، آخر زما په زرګونو طریقې زده کړې. زه په زرګونو پیرې په یو بلب کې جوړولو کې پیل شوم، لیکن ما زرګونو طریقې زده کړې. دغسې ایلون مسک ته که موږ وګورو چې نن سبا د دنیا امیرترین انسان دی، د هغه ایلون مسک نه کمپنۍ ته وګورو نو د هغو شروع کولو په دوران کې څومره هم نقصان کړی دی، لیکن هغه نن سبا د غونډه دنیا کې امیرترین په لیست کې راځي. فرق صرف دا نه دی چې تا هار ومنو، فرق دا دی چې ته ناکامه شولې نو ته په هغې کې دوباره چې کوم دی ستا تجربه وشوله. په ناکامۍ کې درې شیزونه یاد ساتئ. کله چې تا ته پته ولګي چې ما غلطي وکړه، هم حقه غلطي دوباره ریپیټ کړه. نمبر دویم مضبوطي. تا باندې به مشکل وخت راځي، هر مشکل تا باندې به راځي، هغه به تا طاقتور جوړوي. اصل جذبه بیا دا ده چې هغه کار ته بار بار وکړې نو ته به پوه شې په هغه کې به تا ته کامیابي میلاو شي. په هغه کار کې به ته بیا دپاره چې کوم دی نو تا ته کامیابي میلاو شي. دا خبره یاد وساتئ چې کوم کسان زر خار ومني کامیابېدو ته ډېر نږدې وي، هغه خپل منزل ته ډېر نږدې وي. اصل دشمن زموږ ناکامي نه ده، اصل دشمن زموږ ډر دی چې موږ یریږو د یو کار د شروع کولو نه مخکې موږ د هغې د ختمېدو سوچ کوو چې لوی خلک به څه وایي او دا کار زه دوباره په دې کار کې پیل شم. نو دا سوال ځان نه وکئ چې ټینک اینډ د ګرو ریچ خبره ځان سره ولیکه چې کامیاب خلک فیصلې زر کوي او بدلیږي په مزه، ناکام خلک فیصلې لیټ کوي او بدلیږي زر. نو دا فیصله د ستا خود کول دي چې زه دا کار شروع کوم، دې کې زه کامیابېدل غواړم یا ناکامي غواړم. اگر کو کامیابي غواړي هم به زندګي تېرېږي، که ناکامي غواړي هم به زندګي تېرېږي، لیکن ناکامه نه په کامیابۍ کې تېره کوي. اگر کو ته ناکامه شوې نو ته ودرېدی نه شي په زندګۍ کې، زندګي بیا هم د ستا روانه ده. نو د هغه شي دپاره ته ځان تیار ساته چې یو کار شروع کړې نو په هغې کې به هار هم وي او کامیابي هم پکې وي. او په ځان باندې یقین وساته چې زه په ړومبۍ نه هم په کامیابۍ لاره باندې روان یم. امید لرم کوم چې MD پاکر دا ویډیو به هم تاسو خوښه شوې وي. لایک یې کړئ، چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ملګرو سره شیر کړئ.